ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلې. ستاسو ملګری نیازه خان په ادبي پروګرام د وصال په مازدیګر کې تاسو ته حاضر دی. نننی د وصال مازدیګر مو یو خپل ګران ملګري را پړانګ غار ته راوړی دی، مومند ایجنسۍ ته، چېرته چې ودان عثمان خیل اوسېږي. د خوند رنګ نه ډکه شاعري کوي، ښکلې شاعري کوي، زړه پورې شاعري کوي، او د هغه سندرې غزلې د ساز اواز نه هم راتېرې دي. ستاسو د ملګرو غوښتنه وه نن سحر را روان شوي او دا ټایم دی چې راورسېدو د ودان عثمان خیل د لیکلي ته، او په موټر سایکل باندې مو دغه مزل کړی دی. د خپل ګران رور د نقیب هم ډېره مننه کوو چې په یو SMS باندې په یو کال باندې زموږ انتظار کوو. او مونږه درې واړه ملګري سجان، زه او نقیب مونږ په موټر سایکل باندې د ودان عثمان خیل د لیکلي ته راغلو. د وصال په مازدیګر کې به د هغه نه زړه پورې شاعري اورو چې تاسو ته هم خوندونه واخلئ او مونږ ته هم په دې ښکلي موسم کې د شړشمو په دې ډک پټي کې ته مونږ هم خوندونه واخلو. خو د هغه غزل تاسو ته ډالۍ کومه. یقینا دغه غزل به تاسو د ساز اواز نه اورېدلی وي او تاسو به ترې خوند اخیستی وي، خو زه یې تاسو ته داسې وایم چې د دغې نه خوند واخلئ. ودان عثمان خیل وایي چې خپلوان چې سړي مري راځي خو کم دی چې راځي، خپلوان چې سړی مري راځي خو کم دی چې راځي، دورې مې په زړګي راځي خو کم دی چې راځي. ریبار مې هره ورځ په دې خبره د لاسه کړي، ریبار مې هره ورځ په دې خبره د لاسه کړي، بس وایي چې راځي راځي خو کم دی چې راځي. او په ما باندې کور د کشمالو د بوټو ډک کو، په ما باندې کور د کشمالو د بوټو ډک کو، وایي دی له خاپیري راځي خو کم دی چې راځي. او زمانه خو چې یو غم لاړ شي بل را باندې راشي، زمانه خو چې یو غم لاړ شي بل را باندې راشي، په غم پسې خادي راځي خو کم دی چې راځي. او ودان پسې د خپل کلي نه بل کلي ته راغلم، ودان پسې د خپل کلي نه بل کلي ته راغلم، چا ویلې دلته ځي راځي خو کم دی چې راځي. ګرانو ملګرو دغه زمونږ د ګران ملګري د ودان عثمان خیل غزل تاسو ته ډالۍ، او راځئ چې د وصال په مازدیګر کې د ودان عثمان خیل نه زړه پورې شاعري واورو. ودان صاحب سلامونه مې واخله. وعلیکم السلام نیزک بھائی، ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. او ډیره مننه کوم، ډیر زیات خوشحاله یم چې د دومره لرې نه دلته کې رالی او دغه د وصال مازدیګر هم نن زما کلي ته راوړو. نو ستاسو او د نقیب بھائی، د اسد بھائی، د درې وړو ډیره مننه کوم. او که زه هر څومره مننه ستاسو وکړم نو هغه به کمی. د هغې وجه دا ده چې تاسو ډیر تکلیف وکړو او ډیره مننه کوم. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. ډیره مننه ودان صاحبو چې څو پورې ژوندي یو دغه خبره مونږه په هر ځای کې کړې ده. د خپلې ژبې په مونږ باندې پوره حق دی چې د خپلې ژبې حق ادا کړو. په دغې پولو، په دې پټو، په دې خړونو باندې وګرځو، هغې خلکو له لاړ شو څوک چې د خوند رنګ نه ډکه شاعري کوي. او مونږ وایو چې دغه مونږ راټول کړو، زمونږ مسافر ملګري دي یا خپل وطنوال ملګري دي، پښتانه ملګري دي، د دنیا په هر ګوټ ګوټ کې دي. نو چې دغه شاعري چې کومه ده دا د هغوی ته ورورسېږي او د هغوی پې د ژوند یو څو ګړی د خوند رنګ. نو زمونږ دغه یوه هڅه ده، زمونږ دغه ملګري دي دوی ته به خپل شعرونه ډالۍ کوي او مونږ ته به هم وایي چې خوندونه ترې واخلو. نو څه به راته وایي؟ څه شعرونه به ووایم او بل ستاسو چې دا کم کار دی، دا کم پروګرام کوئ، ستاینه کوم. ډېر ښکلی دی او ډېر ښه پروګرامونه تاسو کوئ، زه اکثر ګورم. او شعرونه درته وایم، د غزل نه مخکې یوه قطعه وایم چې د سترګو تور د زړه ټکور دې پکې وبایللو، د سترګو تور د زړه ټکور دې پکې وبایللو، د خپلو دواړو مټو زور دې پکې وبایللو. او د کاکا زویه ستا د دې ګټې نه څه پیدا شوه، د کاکا زویه ستا د دې ګټې نه څه پیدا شوه، ستا د دې ګټې نه څه پیدا شوه، پټې دې وګټو خو ورور دې پکې وبایللو. واه ډېر ښه، ډېر ښه دی، ډېر ښه. او د غزل دی چې د ځمکې غم دی مونږه تر فلک راوړی دی، د ځمکې غم دی مونږه تر فلک راوړی دی، غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. ډېر ښه، غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی، ډېر ښه دی. او مولا کما رباب جومات ته رانه وړو نو دا دی، مولا کما رباب جومات ته رانه وړو نو دا دی، جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی. واه ډېر ښه، دا شعر راته بیا ووایه. ډېر مولا کما رباب جومات ته رانه وړو نو دا دی،
جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی او دا ویني دا سړي چې پرې ولاړ دي تالاشي کړي دا ویني دا سړي چې پرې ولاړ دي تالاشي کړي دا بم هغه سړي په دې سړک راوړی دی او دا وس مې و او دا مې له کاروانه سره وکړو دا وس مې و او دا مې له کاروانه سره وکړو د خپل سالار نیلي له مې چابک راوړی دی دا وس مې و دا مې له کاروانه سره وکړو د خپل سالار نیلي له مې چابک راوړی دی او تاوی زمینه نه کوم تصویر دی واپس واخله تاوی زمینه نه کوم تصویر دی واپس واخله ما نه راوړو خو ما په دغه ټک راوړی واه ډېر ښه دا شعر راته بیا ووایه ډېر ښه تاوی زمینه نه کوم تصویر دی واپس واخله ما نه راوړو خو ما په دغه ټک راوړی دی ډېر او دا سیمه به څوک نه پیژني دا څنګه کیدی شي دا سیمه به څوک نه پیژني دا څنګه کیدی شي دې سیمې د ودان په شان هلک راوړی واه ډېر ښه دی دې سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی ګرانو ملګرو ودان عثمان خیل نه مو زړه پورې غزل واورېدو خو تاسو ودان عثمان خیل وینئ چې د هغه د سترګو نظر نشته خو د زړه سترګې دومره بنا دي چې دومره خپل چاپېرچل او دا کم حالات چې په دې وطن باندې تېرېږي هغه د زړه په سترګو باندې ویني زمونږ د هغې مشرانو نه د هغې خلکو نه غوښتنه ده که خیر ښېګړه کول پکار دي نو د داسې خلکو سره کول پکار دي چې یو طرف ته د پښتون ولس دپاره دومره د خوند رنګ نه ډک ډکې غزلې لیکي سندرې لیکي د دې خپل وطن عکاسي د شعرونو په ژبه باندې کوي نو زمونږ د هغې واکمنو نه د هغې واکدارانو نه دا خواست ورته کوو چې د دې سړي سره څه نه څه که د مرستې په جوړي که په نور څه باندې خو دا سړی د کار سړی دی چې د ده قدر وکړی شي د ده رور زموږ سره ناست دی صادق چې که اکثر مونږ د نقیب رور نه تپوس کو یا د نورو ملګرو نه یا ودان عثمان خیل ته SMS راشي یا چاته کال کوي صادق زمونږ ناست دی زموږ سره دلته په دې پروګرام کې دی د ده ډېره مننه کوو چې د خپل ورور ملاتړ یې کړی دی او بې لالچه یې کړی دی او کوي به یې ورسره انشاءالله زموږ د صادق نه ډېره غټه تمه ده چې د خپل ورور ملاتړ تر حده پورې وکړي خبرې نه اوږدوم د ودان عثمان خیل دی او پروګرام زموږ د وصال مازدیګر دی راځئ چې په شریکه باندې د ودان صاحب نه یو زړه پورې غزل بل هم واورو نیازک بھائی ډېره مننه او دا یو دوه شعره دي چې خارو خبرو ته مې زړه شوی دی خارو خبرو ته مې زړه شوی دی شاتو شکرو ته مې زړه شوی دی ډېر ښه دی او خوله مې ترخه ده د بېلتون په زهرو خوله مې ترخه ده د بېلتون په زهرو د سواد ګورګورو ته مې زړه شوی دی واه ډېر ښه دی د سواد ګورګورو ته مې زړه شوی دی ډېر ښه دی دا یو غزل دی چې شعر دی چې دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو زه د یادو نه لګیم بخښنه به غواړم دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو ملګرو ځکه مې د مینې مسلک نه پرېښودو ډېر ښه دی مهرباني او د دوی ځان پاک نه و خوښ پرېږده داسې خړ پړ ښه دي د دوی ځان پاک نه و خوښ پرېږده داسې خړ پړ ښه دي دوی په خپل کلي د تارکولو سړک نه پرېښودو واه ډېر ښه دی دا شعر بیا ووایه د دوی ځان پاک نه و خوښ پرېږده داسې خړ پړ ښه دي دوی په خپل کلي د تارکولو سړک نه پرېښودو او نو ورته وګوره چې کم چل وی نو دوی له ورځي نو ورته وګوره چې کم چل وی نو دوی له ورځي لکه زمونږ به دوی هر کار په فلک نه پرېښودو ډېر ښه دی مهرباني او شعر دی پکې چې که په غزل کې مې څه او که څه نه وو خو بس که په غزل کې مې څه وو او که څه نه وو خو بس دا کار پکې و چې کلک زړه به یې کلک نه پرېښودو ډېر ښه دی ډېر ښه دی مهرباني او چې بېوسي شي نو سړی هر څه ته غاړه کیدي چې بېوسي شي سړی چې بېوسي شي نو سړی هر څه ته غاړه کیدي یعنې نو ما خو په تورخم کې فاټک نه پرېښود ډېر ښه دا شعر بیا ووایه ډېر ښه دی بېوسي شي نو سړی هر څه ته غاړه کیدي ګنې نو ما خو په تورخم کې فاټک نه پرېښودو او اخیری شعر دی پکې نیازک بھائی چې ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا وموندو ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا وموندو دی د هر چا په کارو ځکه مې ورک نه پرېښود واه ډېر ښه دا شعر هم بیا ووایه دا مقطع راته بیا ووایه ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا وموندو دی د هر چا په کارو ځکه مې ورک نه پرېښود ډېر ښه دی ډېر ښه
ګرانو ملګرو ودان عثمان خیل صاحب هم واورېدو یقینا چې د هغه د شاعرۍ نه به تاسو ډېر خوند اخیستی وي د هغې مسافرو ټولو ملګرو مننه د خپلو وطنوالو پښتنو ملګرو مننه چې همیشه زما سره په رابطه کې او همیشه یې ماله د هرې مرستې ډاډ راکړی دی باور یې راکړی دی او همدغه ډاډ دی ملګرو چې نن ما ډېر مزل وکړو په موټر سایکل باندې موږ ملګري راغلو هم د دغې دپاره راغلو چې تاسو ته د خوند رنګ شعرونه راواخلو تاسو ته یې ډالۍ کړو ستاسو د ژوند یو څو ګړی پرې د خوند رنګ نه ډکې تېرې شي خپل ملګري له سره د خپلو ګرانو ملګرو د اسد جان نقیب و ودان عثمان خیل او د صادق ورکې اجازت چې هر ځای الله مو ښاد آباد لره د الله پاک